حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت تے یو پلان راغے او خپل زوی لاس نیولې دی چې امیر المؤمنین زما دې بچی په ما باندې لاس اوچت کړ او یوازې په ما باندې نه د خپل مور هم نن ووهله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه زلمی را نږدې کړ او تپوس ته کوي چې بچی ستا د پلار رښتیا وایي تا نن په خپل پلار لاس اوچت کړ؟ وی امیر المؤمنین دا جی مې رښتیا وایي. وی تا نن خپل مور بیبي باندې لاس اوچت کړ؟ وی او جی خو زه خو د څه نه خبر نه یم څه چې راته دا جي وي ما هغه کړي دي او دا جي وایي چې ته ګناهګار شوې. وی څه؟ وی امیر المؤمنین زه چې پیدا شوی یم او عقل او هوش زما په ټکانه راغلی دی زه په ښه بد باندې پوه شوی یم ما له پلار یو لول را کړی دی یو ډانګ یې را کړی دی او ما له په شمار باندې دا دومره چیلې او ګډې پیزې غواګانې را کړي دي او څنګه چې سهار کېږي زه ناشته وروسته کومه چای وروسته څښمه خوراک وروسته کوم لاول دا ګډې پیزې وغیره صحرا ته مخکې بوځم. زه چې پیدا شوی یم دا ګډې پیزې زه صحرا ته بوځم نه مونځ پېژنم نه اودس پېژنم نه تربیت پېژنم نه خوبت پېژنم هېڅ څیز نه خبر نیم بس دا پیغم چې دا څاروی دی د ده دا بیماري ده د ده دا ټنشن دی دی دا شی خوري دا شی نه خوري د دې نه پرهیز دی دی داسې دی داسې ما سره دا علم شته نور را سره نشته. وی امیر المؤمنین یو خبر درته وکړم؟ وی وکړه. وی یو ورځ داسې چلو شو چې ما سره په دې ګډو کې خره دي. وی ما یو ورځ ګډې څړولې وی دوه خره په جنګ شو. وی ما لاک کوشش وکړو خو دا خره مې یو بل نه خلاص نه کړل. وی پلار پسې په منډه رالم او ورته مې چې دا جي هغه دواړه خره په جنګ شوي دي ما ورته ډېره وعظونه وکړل ډېرې اشارې مې ورته وکړې ډېر آهو مې وکړل لیکن خره دي چې غاښونه سخت بغض او کینې ده غاښونه یې نه وکړل. وی دې پلار راته نصیحت وکړو چې بچې کله ته ووینې چې دا خره په جنګ شو او ستا په اواز هم دی نه لر کېږي ستا په کشکش باندې هم دی نه لر کېږي ستا په یړول هم دی نه لر کېږي نو دا کوم لوړ ډانګ چې ما تاله درکړی دی دا به ونیسئ او د دې دواړو خرو ترمنځه به یې به سره وبغئ چې د چا کوم ځای ولګېده. وی یاره جي چې ما دا کمال حربه مې څنګه نسخه مې ازما کړه او څنګه مې په دې مغز ورله راواچو یو خر داسې منډه کړې او بل داسې منډه کړې. امیر المؤمنین هم ډېر په توجه سره لګیا دی واقع وی ښه بچې بیا وی ورځو نه یو ورځ نن کور ته رالم ستړی ستومانه چې ومې کتل نو بیبي او دا جي دواړو په جنګ شوي دي او وروره هغه غاښونه یې ورکړي زه ورته چې دا جي دا مې بیبي ده بیبي ته وایم خدای ته وګوره دا جنت دی دا دا جي دی پرېږده. حرام بالله امیر المؤمنین لاک کوشش مې وکړو خودی ما خلاص نه کړی شو. وی بس د داجی هغه نصیحت راته رایاد شو لوړ را سره او ام د داجی ام د بیبي خاص دې سر له روبغو وی چې څنګه ولا روبغو داجی دی خوا او بیبي دی خوا. امیر المؤمنین تاسو کو فرمای چې آیا ما غلط کړی دا مې د دې پلار نصیحت او ته بچی تا غلط نه کړی تا ټیک کړی او بیا والد صاحب ته متوجه شو چې داجی دا ټول غلطي خو ستا دا تا د خپل اولاد له تربیت څه ورکړی دی دا تربیت زما محترمو په دې تناظر کې دی موږ د خپل اولاد تربیت وګورو چې په کوم انداز کې موږ تربیت کوو.